اشاعره ماتوریدیه دوی چې الله متکلمین دي دوی دا دعوا وکړه وای الله نه داخل دی په عالم کې او خارج دی دا ګوره دي مولینو عقیده ده یو وخت مناظره او په صحابه کې حالته دعوام داسې لیکل راغلی چې الله نه داخل دی په عالم کې زموږ داخل دی موږ به دا ثابت چې الله نه په عالم کې دنه دی او نه بهر دا مسلک خطا دی په سو وجو اوله وجه خدا ده چې دا د کتاب او د سنت د نصوصو نه خلاف کتاب او سنت نصوص په دې دال دي چې الله پارش له پاسه او دوی چې نه داخل دی په عالم کې او نه خارج دی عالم زما خبره پوښ چرته به یونس کې به کنه چې الله نه په عالم کې دنه دی او نه بهر دی نو چې قران په یوت کې نشته په حدیث کې نشته څنګه د عقیده دي شي دغه وجه ده چې دا عقیده د ټول انبیو د پیغمبرانو د عقیده خلاف او د صحابه د تابعین د عقیده خلاف او د ټول اجماع د پدې باندې او د ټول اهل سنت او د پیغمبرانو او د صحابه او د تابعین چې الله سبحانه و تعالی دا فوق العرش امام ابو الحسن شری او رساله لیکلي رساله الى اهل الصغر تاسو به کړئ رساله الى اهل الصغر وړه رساله ده پاک ابو الحسن شری اجماعات لیکلي په پلان کې مسله اجماع په پلان کې اجماع پلان ابو الحسن شری خو مشهور د فرقه اشعری مشر دی چې به توبه استل هغه اجماع لیکلی دا چې د ټولو مسلمانانو په دې خبره اتفاق دی چې الله سبحانه وتعالى فوق العرش رساله الى الصغر ابي هغه وایي چې صرف په دې کې فلسفه خلاف دي جهمیه خلاف دي او سړل د اشاعره او ماتوریدیو په دې کې خلاف کوي نور د مسلمانانو اتفاق دی چې الله فوق العرش درېمه وجه ده چې دا د ائمه الاسلام د عقیده خلاف ده دا عقیده چې الله نه داخل دی عالم کې او نه خارج دی دا د اسلام د امامانو د نظریه خلاف ځکه ټول د امام د اسلام امامان چې دي هغه دا وایي چې الله فوق العرش عالی دی په عرش باندې او دی الله نه داخل دی عالم کې او نه خارج اگر چې دا خبره عقلا هم غلط ده او نقلا هم غلط ده خو من جمله د هغه ایمونه بعض امامان دي یو امام ابو حنیفه رحمه الله امام ابو حنیفه پسر کې خدا غل امام ابو حنیفه 150 کې د وفات ته دغه قول مشهور چې چا ویل چې لا عارف ربي في السماء وفي الارض فقط كفر کچا ویل چې خپل الله نه پیژنم چې په اسمان کې دی او په ځمکه کې دا کافر دی صحیح ده او کچا ویل چې الله په عرش دی خو عرش نه پیژنم چې په اسمانونو کې دی او په ځمکه کې دی وای دا هم کافر دی بیا امام ابو حنیفه استدلال کوي والله يدعى من اعلى لا من اسفل الله نه خلق دعا غواړي الله سو ته پورته کوي د څنګه کې الله سو ته کوي دا د فطرت خلاف ته الله په عرش لپاره د فطرت تقاضا چرته ان شاء الله سکته نه دی نیولي بلکې الله د لاس پورته دا بندگان د الله سو چتي دا وجه دا چې الله بره بیا دې تعویل کوي تعویل خو تکړه ونه اسمان قبله د دعا اسمان څه د الله څخه څنګه پورته کوي د قبله ده لکه څنګه چې منځ قبله کعبه ده د دعا قبله څه شي اسمان په دې باندې رد حافظ ابن حجر فتح الباری کې بدري وجو کړي بدري وجو او دار ابن ابي العز را نقل کړي ابن ابي العز رحم الله هغه داغه نقل نه کړي خو ابن ابي العز په شرقي تحویه کې بشتا بدري وجو رد کړي چې دا خبره خطا ده بدري وجو سره دا کوم ذکر راغلی د قران سنت کې چې اسمان قبله د دعا بالقبله دي ته چې تاسو مخامخي وي حافظ ابن حجر وي قبله خو دې ته نو جبري او حال دا چې حافظ ابن حجر مشهور اشعری وي تماشي خبره ده اشعری هم دي او بیا فرض په قول باندې کې دا شاعرو په قول رد کوي بیا امام ابو حنیفه رحم الله بل استدلال په حدیث جاری کړي اوره د قران نه استدلال چې الله په عرش دیم په دلیل فطری استدلال چې خلق لاس پورته کوي او دریم په حدیث جاری استدلال چې اين الله نبی سم دې تاسو کو اين الله حدیث سی مسلم کې هغه په سما او اشاره الیها او د تعجب خبره ده حدیث خبره واحد دی او خبره واحد باندې امام ابو حنیفه په عقیده کې استدلال کوي معلومه شو چې دا اصول چې چا جوړ کړی دي کله چې اخبار احد په عقیده کې حجت نه ده د امام سے مذهب ده دا د امام محمد مسلک نه ده د امام ابو یوسف مسلک نه ده د متأخرین خبره خدا خو اول شي د امام ابو حنیفه رحمه الله دا قول فقه افسد کې او دارنګي دا کې فقه اکبر کې نه بلکې شرقي تحویه کې هغه را نقل کړي فقه افسد وګوري د کوثری په تحقیق سره دویم امام په دغه ائمه کې امام اوزاعی دی
امام اوزاعی لیکلی داغه قول امام للکئی په شرع اصول الاعتقاد کې را نقل کړی دی او زاهبی سے هغه وی كنا والتابعون متوافرون زمونږ د ټول تابعین دا اتفاق دی نقول ان الله تعالی ذکره فوق عرشه الله د عرش لپاسه دی ونؤمن بما وردت السنه من صفاته جل وعلا دا الله چې په صفاتو کې چې حدیث راغلي زموږ په ایمان خبر لر دا د امام اوزاعی غره د ټولو اتفاق دریم امام مالک رحم الله امام دار الهجره هغه وی الله فی السماء و علم فی کل مکان لړ خبر الله په اسمان کې بر دی علم په پارځ کې دا قول داغه عبد الله سیب چې امام احمد زوی په خپل سنت کې او دارمی سیب عثمان ابن سعید الدارمی دا داخلي امام دی په خپل ارد الجهمیه کې بهقی په اسماء صفات کې دار نقل کړي سلورم امام هغه عبد الله بن مبارک دی دا ګوره د ابن تیمیه مسلې نه خجدي و د ابن تیمیه د خبرې جوړ کړي دا د ابن تیمیه ډېر مخکې خلک عبد الله بن مبارک رحمه الله هغه وی نعرف ربنا فوق سبع سماوات العرش استوى مونږ خپل الله په دې پیژنو چې د و اسمانونو لپاره په عرش استوا کړ باین من خلقه ولا نقول كما قالت الجهميه انه ها هنا مونږ دا نه ویل چې جهميه چې الله دلته په ځمکه کې بل على العرش استوى الله په عرش باندې استوا کړی دا په امام ابو داود یو کتاب لري مسائل د ابو داود دا د امام احمد رحم الله نه مسائل د نقل کړي خو په روایت د ابو داود پاکي دي عبد الله بن احمد په سنن کې پنځم امام د امام دارمی رحم دا عبدالرحمن بن مهدی داغه قول وګوره هغه وی جهمیه دا اراده لري چې د الله نه کلام نفي کی او دا اراده لري چې الله په عرش نه دی خو ارا ان یستتابو زما رائے دا چې د دین طلب د توحید وکړي شي و الا ضربت اعناقهم او که د حاکم راغی نو سیستم فیصله دی سو نه د الله کلام مني او نه الله په عرش مني دا د عبدالرحمن بن مهدی مشهور محدث داغه قول شپږم قول عالم الري او دا د احناف له امام ترشد په خپل وخت کې هشام بن عبد الله الرازي دغه قول دا په 221 کې وفات ده دو یو ځکه جامعه په دغه زمانه کې دی د په زمانه کې قاضي او حاکم نو دی یو جامع جیل ته واچو او په دې وجه واچو چې دی وای چې الله پارس لپاره نه نو بیا او ته جامع چاراوستو پولیسو چې ته امتحان ته والے او توبه ایستي د پسپری دی دوی مال راوړ نو بیا ته تاسو کوی تشهد ان الله على عرشه عقیده لري چې الله په عرش باندې من خلق هغه جهمي بیا سره یاره نه پوهه ما ته پته نشته نو هشام سی ویل ردوه الى الحبس جیل ته بیا وځي واچو فانه لم يتوب د خطوبه له صبر نه دي یا غوځبر ظالم صحیح دا جیل ته واچو دا دغه قول دا ضم الکلام کې حروی سے برا نقل کړی حروی سے پسګي ضم الکلام کې 15 جزء کتاب د سره تحقیق نه او په مختصر الولد البانی سے کې دا قول دا غشته